پوره 150 کال وړاندې زمانه پر افغانانو د یو ستر مبارز استعمار ضد او مدبر مشر لورینه وکړه. حتی د انګریزانو 40,000 پوځ ونه شو کړی چې دا ستر مبارز ونیسي. هو دا وزیرستاني مشر میرزا علي خان وو چې په پی فقیر شهرت درلود. هغه د دښمن د سترګو اغزی وو او په ډیره میړانه یې د خپل وطن دفاع وکړه. یو اروپایي لیکوال میلن هاونر په خپل یو مقاله چې عنوان یې ون مین اگینست د امپایر یعنی یو سړی د امپراتورۍ پر وړاندې کې لیکلي چې د بریټانوي هند په مخالفینو کې فقیرپي او بې مثاله شخصیت وو. راځئ چې په دې ویډیو کې د دې ستر مبارز له ژونده خبر شو. خلاصوي ملایمانا ترا پاسو کنا اے حاجی میرزا علی خان اجازت کے یہ قانون باز نہیں ہو سکتا ہے. زمونږ ستړی پی فقیره راته یاد د ستا متل دی چې تا ویل چې خره غدی خو بس تش لاد یې بدل دی راشه. 39 د پلار نوم یې ارسلا خان او د نیکه نوم یې محمد ایاز وو. هغه د 1890 کال شاوخوا د وزیرستان په مادي خیلو کې زیږیدلی. ابتدایي زده کړې په خپل کلي کې سرته ورسولې او په ماشومتوب کې د فارسي، پښتو او اردو ژبې له خپل پلار زده کړې. د پلار څخه د زده کړې سلسله دومره دوامدار نه وه ځکه فقیرپي 12 کلن و چې پلار یې وفات شو او د کور ټول مسؤلیت د پی فقیر پر اوږو بار شو. خو بیا هم د علم د حاصلولو لپاره مختلفو ښارونو لکه بنو، خوست، پیښور، کوهاټ او جلال آباد ته سفرونه وکړل او په دغه ښارونو کې د مختلفو علماو او مشایخو څخه زده کړې کوي. همدارنګه د یوناني طب علم هم حاصلوي. د خپل زده کړو په جریان کې کله چې افغانستان ته ځي هلته د قاضي حیات الدین چې په قاضي شیرزاد مشهور وو د هغې د لور سره واده کوي او څه موده وروسته د خپلې میرمنې سره بیرته وزیرستان ته راستنیږي او د داوړو په منطقه کې استوګنه پیلوي. د پی اوسیدونکو فقیرپي ته کور او جومات جوړ کړ. فقیرپي په دې جومات کې خلکو ته دیني او روحاني لارښوونې کولې او ماشومانو ته دیني مضامین تدریسول. د همدې امله دغه جومات په وزیرستان او شاوخوا سیمو کې د دیني علومو یو مرکز وګرځید. په 1928 میلادي کال کې د حج د فرضیه ادا کولو لپاره بیت الله ته لاړو. له دې سره میرزا علي خان د پی فقیر په نوم مشهور شو او په ټول وزیرستان کې خلکو د یو مخور او قومي مشر په سترګه ورته کتل. خو که د وزیرستان په اړه وغږیږو دا هغه وخت په سرحدي صوبه کې د بریټانوي استعمار په مقابل کې یو ستونزمنه سیمه وه. دا طبیعي ده کله چې فقیرپي وزیرستان ته راستون شو ځان یې د سیاسي حالاتو خبر ساتلو که هغه د صوبې په کچه او که د هند په کچه او د هند دواړو خوځښتونو کانګرس او مسلم لیگ سره ډېرې ښې اړیکې لرلې. همدارنګه د پښتنو مشهور سیاسي خوځښت خدای خدمتګار سره چې د کانګرس ملاتړی وو ښه راشه درلوده. یو شی چې پی فقیر د نورو مشرانو جلا کړی وو هغه دا چې پی فقیر د سیاسي جوړجاړي نه په وسلواله مبارزه ډېر باور لرلو. یوه خبره چې پی فقیر د ځوانۍ نه په سیاست کې یو ډېر فعال شخص وو. په همدې خاطر یې په 1933 میلادي کال کې افغانستان ته سفر وکړو او په هغه خوځښتونو کې برخه واخیسته چې غوښتل یې امان الله خان باید بیرته واک ته ورسوي. خو په مارچ 1914 میلادي کال کې د پی فقیر په ژوند کې یو ځانګړی تحول راځي او هغه د اسلام بیبي په نوم پیښه وه. دغه پیښه په بنو کې هغه وخت رامنځته کیږي کله چې یو 15 کلنه هندوه نجلۍ د رامکوري په نوم مسلمانېږي. بیا د خپل استاد سید امیر نور علي شاه سره واده کوي. بعد د هغې نه یې نوم په اسلام بیبي بدلیږي. هلک او نجلۍ د وزیرستان تورخیلو ته پناه وړي خو د بنو هندوانو ته دا د غیرت مسله ښکاري او په محکمه کې پرې د اختطاف او په زور د مسلمانېدو عریضه کوي. د همدې قضیې د خاطره د وزیرستان بریټانوي استازی او د بنو د برګیټ قوماندانان د تورخیلو او مادي خیلو په وزیرو باندې سخت سیاسي فشار اچوي او وایي چې نجلۍ باید بیرته خپل کورنۍ ته وسپارل شي ځکه هغه نابالغه ده. انګریز په دغه قبیلو سخت فشار راوړي، کلی محاصره کوي او حتی د RAF الوتکې د زور خودنې په شکل په فضا کې ګرځوي. بل اخر قبیلوي مشران یوې هوکړې ته رسیږي او هغه دا چې د دواړو خواونه به یوه جرګه جوړیږي او نجلۍ به د جرګې پر وړاندې خپله خوښه بیانوي. د هغې نه وروسته به جرګه د نجلۍ د خوښې په مطابق فیصله کوي. خو مخکې له دې چې جرګه کینی انګریزان د صوابۍ حکومت په مشوره جنۍ په چل او فریب تختوي او د پنجاب کومې لرې سیمې ته یې وړي. په سید نور علي شاه د تختونې قضیه محکمې ته وړاندې شوه. محکمې هم داسې شواهد پیدا نه کړل چې وښایي جنۍ د په زوره تختول شوې وي. خو دې سره سید نور علي شاه هم داسې ثبوت وړاندې نه شو کړی چې وښایي هغې د په قانوني شکل د دې جنۍ سره نکاح کړې وي. د همدې عمله ورته د 2 کاله قید سزا ورکړل شوه. دې پریکړې د پی فقیر د پاڅون لپاره اور بل کړ.
په بانو کې مظاهرې او لاریونونه پیل شول. حالات ډیر کړکېچن شول. له همدې امله د انګریزانو حکومت په بانو کې ګرځبندیز او نظامی حالت اعلان کړ. د بانو مخورو او مشرانو د وزیرستان د خلکو نه مرسته وغوښته. همدا و چې په 1914 میلادي کال د اپریل په 15مه ایپی فقیر په میرانشاه کې د ټولو قبایلو او د افغانستان د قومي مشرانو یو جرګه راوغوښته. جرګې د انګریزانو پر خلاف د پاسون اعلان وکړ او ویل چې انګریزان باید له خپل خاورې وباسو. دغه پاسونوال د خیسور پر خوا روان شول چې په کرکینۍ کې یو جګړهیز مرکز جوړ کړي او د اشغال پر وړاندې خپل ګوریلایي عملیاتو ته ادامه ورکړي. خو انګریز هم لاس تر زنې نه وناست. هغه په ایپی کلی کې د فقیر ټول تعمیرات او د استوګنې ځایونه بمبار او لمنځه ویوړل. خو ولس ایپی فقیر ته په کرکینۍ کې نوې کور، جومات او حجره جوړه کړه. د انګریز پولیټیکل ایجنټ مستر کراکټس ایپی فقیر ته اخر ځل اختار ورکړ چې تسلیم شي. که تسلیم نشي په خیسور به د نومبر په میاشت کې یو زوروره حمله وکړي. ایپی فقیر د اختار ته چندان اهمیت ورنکو او د انګریز پولیټیکل ایجنټ ته خبر واستولو چې خیسور ترانه نوته بد رقم شکست به وخوري. همداسې وشول. په 25 د جنوري انګریزانو په خیسور باندې نظامی حمله وکړه ترڅو ایپی فقیر ونیسي. د انګریز پوځ مشري میجر جنرال کولریچ کوله چې د دوو جبهو میرلی او رزمکې حمله وکړه. د جګړې 3 ورځې دوام وکړ چې انګریز شرمناکه ماته وخوړه او بیرته ستون شو. په دغه جګړه کې میجر باسکوم، میجر ویلیام، میجر ټینډل او کپټن بایټ په شمول بشمیره انګریزي عسکران مړه او ټپیان شول. د همدې جګړې په اړه میجر ایچ ډبلیو کاندن په خپل کتاب کې لیکلي چې دغه جګړه زموږ د پوځ یو بدترین شکست وو او ایپی فقیر څخه یو پیاوړی اتل او لارښود جوړ کړو چې تل به موږ ته په وزیرستان کې سرخوږی جوړولو. یو خبره باید دلته وکړو چې د خیسور جګړه د ایپی فقیر په مبارزه کې یو خاص ځای لري. د دې جګړې څخه وروسته د ایپی فقیر په پوځ کې زلمیان ورځ تر بلې اضافه کېدل. ایپی فقیر هم خپل د فعالیت ساحه ژوب، جنوبي وزیرستان، بنو، بټنۍ، ډیره اسماعیل خان او تر کوهاټه وغځوله. بل خو انګریز هم خپل نظامی قوت تر 40,000 ورسوله او چیرته به چې ایپی فقیر نظامی مرکز جوړ کړو هغه ځای به بمبارولو. د همدې په خاطر به ایپی فقیر همیش خپل ځای بدلولو. د ایپی فقیر په اړه د انګریزانو ځینو جنرالانو لیکلي چې ایپی فقیر به لکه د مای په څیر زمونږ د عسکرو د لاسونو نه ووتو. ایپی فقیر د خپل ملګرو سره په مشوره د افغانستان سره په لیکه کې د ګورویک په سیمه کې یو جګړهیز مرکز جوړ کړو. دا جګړهیز مرکز دومره مضبوط ثابت شو چې د انګریزانو سل کوششونه ونه شو کړ چې دا سیمه ونیسي. ایپی فقیر د افغانستان په ملاتړ په ګورویک کې د اوسپنې ویلي کولو بټۍ او سلاسازي فابریکه جوړه کړه. ویل کېږي چې په مالی برخه کې جرمني او ایټالیا مرسته کوله او دغه فابریکې ته د پنجاب او درې ادمخیل نه تخنیکی کارکونکي راوستل. د همدغه فابریکې تولید شوی اسلحه و چې د انګریز سره په جنگ کې وکارول شو او انګریزانو ته سخت ماته ورکړې. د ډمډیل، شورتنګي، شورنګي، سوردار، سوراکي، تپیسر، مچیروغه، لشکرکوټ، بویا، خړه، مماشخیل او خومټه دا هغه جګړې وی چې انګریز ته د سر په کاسه کې وبو ورکړي. انګریزانو د افغانستان نو غوښتل چې د دوی او د ایپی فقیر ترمنځ روغه وکړي. خو د افغانستان حکومت ورته وویل چې موږ په ایپی فقیر باندې هیڅ نه نفوذ نه لرو. کله چې د افغانستان نه منفي جواب راغی انګریزانو د سواد د ریاست د مشر نه دا غوښتنه وکړه. هغه هم ونشول کړی چې د انګریزانو او ایپی فقیر ترمنځ سوله راولي. بیا وروسته د پیښور گورنر چې انګریز وو د خلکو لخوا یو خلاص لیک نشروي. د افغانستان، هند او جنوبي اسیا له خلکو او قبایلی مشرانو غواړي چې د انګریزانو او ایپی فقیر ترمنځ سوله وکړي ځکه د دوی په جنگونو کې ډیر مالی او ځاني تلفات اوریدلي. د ټولو غوښتنو او لیک ته د ایپی فقیر یو جواب وو. ویل یې چې موږ سوله کوو او له جګړې لاس اخلو خو په هغه صورت کې چې انګریز د پښتنو له سیمې ووځي او د سند څخه بیرته د خورا نشي یعنی د هند په قلمرو کې پاتې شي. یو شی ته شاید تاسو نه متوجي شوي کله چې د پښتونستان نوم یادېږي د ایپی فقیر نوم ورسره سم یادېږي. د دې دلیل دا دی چې ایپی فقیر د پښتونستان تحریک د بنسټي خودونکو څخه وو. ډیر نه ک اتیا یا 90 کال شاته لاړ شو په دې سیمه کې د ایپی فقیر په شان نور مبارز شخصیتونه هم تیر شوي دي. په 19مه پیړۍ کې کله چې انګریزان د سیمې ته راغلل د سکانو نه دا ټول منطقي واغستې. دا هغه منطقي وی چې په خوا سکانو د پښتنو نه قبضه کړې وي. انګریزانو غوښتل چې قبایلی سیمې هم ونیسي خو په مقابل کې به ولس را پاسېدو او مزاحمت به یې کولو. د کوهاټ او بنو ترمنځ یو منطقه ده چې د توتی په نوم یادېږي. په 1850 میلادي کال کې دلته د مالګې غرونه موندل کیږي. انګریزان غواړي چې په دې خپل واک ولري نو په دې حمله کوي.
په مقابل کې ولسی پاسون کیږي او د انګریزانو 1250 عسكر وژل کیږي. انګریز سخت ماتې سره مخ کیږي او لدې سیمې تېښته کوي. دا وړې او غټې جګړې د افغانانو او انګریزانو ترمنځ ادامه لري. په همدې جریان کې پښتانه افغانان د ګلاب خان په مشرۍ یو جرګه رابولي او پریکړه کوي چې د انګریزانو نه هغه سیمې بیرته واخلي چې هغوی د سکانو نه اغستې وي، خو په اصل کې د افغانستان قلمرو وو او باید بیرته د افغانستان سره یوځای شوی وي. خو انګریز د دې پریکړې منلو ته په هیڅ صورت تیار نه وو. په همدې خاطر جګړې بیا زور اخلي. په دې جنگونو کې دواړو خواو ته ډیر مالی او ځاني تلفات رسیږي او د دې جګړو په ترڅ کې ګلاب خان هم په شهادت رسیږي. د ګلاب خان د شهادت نه وروسته ملا پاونده د هغه ځای ناسته او د تحریک مشر ټاکل کیږي او خپل مبارزې ته ادامه ورکوي. په 1893 میلادي کال کې کله چې عبدالرحمن خان سره د ډیورنډ معاهده کیږي، ملا پاونده ولس را پاسوي او وایي چې په هیڅ صورت به دا معاهده ونه مني او وايي امیر حق نه لري چې ولس په دوه ټوټو وویشي. د ډیورنډ فرضي کرښې په اړه په دې ویډیو کې په تفصیل غږیدلی یم. کله چې د امیر سره دا معاهده کیږي، انګریزان یو کمیسیون ټاکي چې عملاً ساحې ته لاړ شي او نقشه کشي وکړي چې مشري خپل مالټي ډیورنډ کوي. خو د ملا پاونده ملګري د دوی په کم حمله کوي او په دې حمله کې د کمیسیون زیاتره غړي وژل کیږي، خپل ډیورنډ هم سخت زخمی کیږي او له ساحې تېښته کوي. انګریزانو ډیر کوشش وکړو چې ملا پاونده ونیسي، خو د هغې نیول دومره ساده خبره نه و. کله به چې په هغې سخت راغله نو افغانستان ته به سفر کولو. د همدې مبارزو په جریان کې ملا پاونده په حق رسیږي، خو مبارزین د هغې زوی شهزاده فضل الدین د هغه ځای ناسته او د تحریک مشر ټاکي. دا هغه وخت چې دریمه افغان انګلیس جګړه پیل شوې و. یو خبره ډیره واضح ده چې د غازی امان الله خان سره د خپلواکۍ په جګړه کې د قبایلو ولس څنګ په څنګ ولاړ وو او په دغه مبارزه کې ډیره برخه تشکیلوله. کله چې په راولپنډۍ کې انګریزان د افغانستان ازادي ومني او افغانستان یو خپلواک هیواد شي، اکثره خلک په دې وخت کې فکر کوي چې غازی امان الله خان د ډیورنډ کرښه د انګریزانو سره ومنله. خو کله چې شهزاده فضل الدین د خپل پلاوي سره کابل ته ځي، غازی امان الله خان یې ډیر هرکلی کوي. شهزاده فضل الدین د غازی امان الله خان نګیله کوي چې تا خپل ازادي واغسته او موږ د انګریز ته پریښودو. غازی امان الله خان ورته ویل چې ټول کارونه په یو ځای نه کیږي، تاسو خپل اول زما د پلان دویمه برخه ده او تاسو په 3 کالو کې دا تغییر وګورئ. اصلي دلیل هم دا و، انګریزانو ورته د کور دننه ګډ ملا، بچي سقاو او بغدادي پیر په شان مشکلات جوړ کړل او غازی امان الله خان یې پرې نه خودو چې خپل پلانونه تطبیق کړي. کله چې انګریزان په خپل پلان کې کامیاب شول او غازی امان الله خان هیواد پرې خود، انګریزان په دې مطمئن شول چې نور د افغانستان حکومتونه د قبایلو مرسته نشي کولای. بیا د دې په خاطر چې د قبایلو نه د تیرو ماتو غچ وخلي، ساختګي ډاکوان او بدمعشان جوړ کړل. بیا یې دغه ډاکوان او بدمعشان د قبایلو سیمو ته ولېږل. بیا به په دې پلمه چې موږ ډاکوان لمنځه وړو عملیات پیل کړل او په دغه عملیاتو کې به عام ولس ته مرګ ژوبله اړوله. که واضح درته ووایم، لکه دا اوس چې پاکستان څنګه کوي، طالبانو ته کمپونه جوړ کړي، طالبان وروزي او بیا همدغه طالبان د پښتنو سیمو ته ولېږي. بیا په دې پلمه چې طالبان لمنځه وړي عام ولس په نښه کوي. مسائل یہ ہیں کہ طالبان کی یا دوسرے جو وہاں لوگ ہیں ان کی فیملیز یہاں رہتی ہیں، پاکستان میں ہیں. انګریزانو په هغه عملیاتونو کې چې د ډاکوانو په ضد یې کول، حتی د دوی غټو لیکوالانو په دې اړه لیکنې کړې دي. دوی په دغه عملیاتونو کې پوره کلی له منځه وړل، په ښځو، ماشومانو او حتی په حیواناتو یې رحم نه کولو. انګریز په دې ډیر ښه پوهېدو چې همدا قبایلي ولس دی چې د اشغال پر وړاندې ولاړ دی، ځکه یې دا خلک آرام ته نه پرېښودل او په دغه سیمه یې د ډار فضا حاکمه کړې وه. دا فضا په دې سیمو کې تر ډیره حاکمه وه. په 1901 میلادي کال کې انګریزانو دلته یو بل استثنایی قانون په دې خلکو تطبیق کړو چې د FCR په نوم یادېدو. د FCR قانون د ظلم په اساس بنا شوی و او د جبر نه ډک و. په دې قانون کې جرم فردي نه و، هر چا به چې د انګریزانو په ضد خبره وکړه، ټولې کورنۍ او قوم ته به سزا ورکول کېده. عدلی او قضایي مراجع نه وي چې خلکو ورته شکایت کړی وای. د ظلم ټول قوانین د انګریزانو د پولیټیکل ایجنټ لخوا په خلکو تطبیقېدل. حیرانونکې خو دا ده چې انګریزان له دې سیمې لاړل، پاکستان هم جوړ شو، خو تر 2013 کال پورې د FCR قانون په قبایلو کې تطبیق شو. د FCR قانون په اړه نور معلومات غواړئ، په ډسکرپشن کې مې د معتبرو کتابونو لیست اچولی دی، کولی شئ چې هغه وګورئ. همدارنګه PDF فایل هم په انټرنیټ کې موندلی شئ. دا دومره وضاحت چې ما ورکړو، هدف مې یو شی و، هغه دا چې د سکانو نه واخله تر انګریزانو پورې، بیا د ډیورنډ مسله، بیا د پاکستان جوړېدل، په دې ټولو کې د کرښې دواړو خوا ولس یو د بل نه ځان جدا نه دی ګڼلی او تل یې کوششونه کړي چې یو ځای شي او ویلي دي چې د کرښې دواړو خواو ته یو ملت پروت دی چې نوم یې افغان دی. اوس راګرځو بیرته خپل اصلي بحث ته. کله چې په دویمه نړیواله جګړه کې جرمني ماته وخوړه، دې سره د ایپي فقیر مالي او لوجستیکي ستونزې هم زیاتې شوې. series of events that conspired together
to eventually light the flame of war. بل دا چې انګريز هم غوښتل چې دا جغرافیه پرېږدي خو دلته یو ساختګي هیواد جوړ کړي چې لږه برخه د هند نه لږه د افغانستان نه او لږه آزادي سیمه په غیر متجانس شکل سره راټول کړي او د پاکستان په نوم یو هیواد جوړ کړي ترڅو خپل ټول میراث هغه ته وسپاري لکه خپل قانون په مظلوم قومونو باندې زور او زیاته د منطقې او شاوخوا هیوادونو ته سردردي جوړول او د دوی په کورنۍ چارو کې لاسوهنه د دین او مذهب په واسطه خلک کنټرولول او همدارنګ خپل ټول رضالتونه او شیطانی فعالیتونه یې د هیواد ته په میراث کې پرېښودل د پاکستان پر اثرګندېدو د ډیورنډ زوړ بحث یو ځل بیا راژوندی شو ځکه په ځینو سیمو کې دا کرښه روښانه نه وټاکل شوې په 1940 کال د جون په 21 د بنو په ښار کې د کوزي پښتونخوا ملتپال مشران سره جرګه کیږي او په دې جرګه کې پریکړه کوي چې د پښتنو لپاره به خپلواک ریاست جوړوي او د دې ریاست اساسي قانون به د اسلامي اصولو ولسواکۍ مساوات او ټولنیز عدالت پر بنسټ معلوم او د تطبیق وړ وي جرګې د ټولو پښتنو نه غوښتنه وکړه چې د لوړو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره سره یو موټی شي او د هیڅ چا زور ته تسلیم نشي جنا غوښتل چې په کوزه پښتونخوا کې ریفرندم یا ټول پښتنه وشي اول خو ټولو پښتنو ته په ریفرندم کې زمينه برابر نه شو فقط په هغه سیمو کې ریفرندم وشو چې د انګريز اداره او نفوذ وو خان عبدالغفار خان ویل چې په دې ټول پښتنه کې ګډون نه کوي ځکه دا ټول پښتنه د پښتنو په ضد سازش دی او په زور غواړي چې پښتانه پاکستانیان کړي په 1940 کال د جولای په میاشت کې د کابل حکومت لندن ته یو یاداښت ولېږه او غوښتنه یې وکړه چې پښتنو او بلوچو ته باید د حق ورکړل شي چې ځان ته یو خپلواک هیواد جوړ کړي او یا له افغانستان سره یوځای شي خو بل خو پی فقیر په 1948 میلادي کال د مې په 12 د خپل مرکزی دفتر ګورویک څخه د پاکستان ضد یو پوسټر خبروي په دې پوسټر کې وایي چې پاکستان د انګريز پیداوار دی او جنا د انګريزانو ایجنټ دی او هغه سه مبارزه به ورسره کوي لکه څنګه چې د انګريزانو سره کوله حتی د پاکستان په اړه د پی فقیر یو متل په پښتو ژبه کې ډیر مشهور دی چې شاید هر پښتون اوریدلې وي چې وایي خر هغه خر دی خو کته یې بدله ده وایي خر هغه دی خو کته یې بدله ده ملګرو دا مونږ ته پاتې شوی دی پی فقیر متل دی It's time to make Pakistan now. پی فقیر ویل چې انګريز خلاړو خو اوس هم حالت همغه څه دی په مظلوم قومونو باندې ظلمونه کیږي د رهبری چارې اوس هم د انګريزانو او یا د ایجنټانو په لاس کې دي پی فقیر به تل دا خبره کوله چې د پاکستان جوړېدل د انګريز لخوا یو ډرامه ده ازادي خو هغه وی چې په خپل خاور خپل اختیار ولري د همدې مخالفت په خاطر پاکستان په لومړي ځل پر ازمک کې د فقيري پی پر غونډه بمبار وکړو چې ګڼ شمیر پښتانه په شهادت ورسول د کاری پی فقیر څخه غوسه کړو په همدې خاطر اعلان وکړو هغه سیمې چې د پی فقیر د کنټرول لاندې دي د آزاد پښتونستان په نوم یادېږي بل خو خان عبدالغفار خان په 15 د جون کله چې جنوبي ولایتونو ته حرکت کوي د بغاوت په تور باندې کیږي او ویل کیږي چې د پی فقیر سره د پښتونستان په جوړولو کې مرسته کوله په همدې خاطر د اف سی آر قانون لکه څنګه چې مخکې یاد کو د دې قانون پر اړه کې 3 کاله په قید محکومېږي خو سره د دومره مشکلاتو په 1949 میلادي کال د اگست په 12 ټول قومي مشران په تیراباغ کې سره راټول شول او د آزاد پښتونستان بیرغ یې تایید او خپور کړ بیا اسلامي نړۍ په ځانګړي ډول افغانستان بهرمېشته پښتانه او ملګرو ملتونو ته پیغام واستاوه چې ځینې کرښې دادي مونږ د پښتونستان د ملي اسمبلی غړي د تیرا غرونو ترمنځ مو د یو آزاد او ولسواک اسلامي حکومت لومړی بنسټ یې هیله لرو چې د لوی خدای جل جلاله او د ازادي غوښتونکو پښتنو په مرسته دا کوچنی نبات ژر تر ژره یو پیاوړی او بارز ونه شي چې نه یوازې به پښتونستان ته ګټه ورسوي بلکې د نړۍ د پرمختګ او سوکالۍ لپاره به هم خپل مسولیت ادا کړي په همدې ورځو کې د رادیو کابل لخوا د اعلامیه خبره شو خلکو یې ډیر هرکلی وکړو افغان حکومت هم سمدلاسه اعلان وکړو چې دا حکومت په رسمیت پیژني د پښتونستان د نظر خبرولو لپاره فقيري پی د ګورویک څخه د غازی په نوم یو پښتو اخبار خبر کړو چې مالی مرستې افغانستان کولې په 1950 میلادي کال د جنوري په 11 12 او 15 قبایلی پښتانه او قومي مشران بیا سره راغونډيږي او غونډه کوي دا غونډه په دې نیت راوختل شوی و چې د پښتونستان ملي اسمبلی غړي وټاکي په دغه غونډه کې د زیات متفقه رایو په اساس فقيري پی د دې ریاست لومړی ولسمشر وټاکل شو د لومړي رئیس جمهور پایس فقيري پی د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د پښتنو لسمي ووځي او د 2 میلیونه پښتنو خاور د دې ته تسلیم کړي کنه د هر پیخي مسولیت به د پاکستان د ریاست په غاړه وي حتی فقيري پی د ملګرو ملتونو نه هم غوښتنه وکړه چې د دې ریاست په رسمیت وپیژني او د افغانستان حکومت نه غوښتنه وکړه چې په دې کې ورسره مرسته وکړي ویل کېږي د نوي دولت په ګورویک کې خپل وزارتونه لرل چې هر وزارت به خپل ځانګړي دنده مخته وړله او د دې وزارتونو مشران د فقيري پی سره یوځای په ګورویک کې اوسېدل
فقیر دا ادا کوله چې د ګورویک په شاوخوا کې 15000 مربع میله سیمه باندې خپل واک لري او د کنټرول لاندې دي. داسې شواهد هم موجود دي چې د نوي حکومت د جوړېدو په خاطر افغان حکومت فقیرپي ته شاوخوا 14 میلیونه افغانۍ ورکړي او هر کال به ورته 1 میلیون افغانۍ د مصارفو لپاره ورکولې. په 1950 میلادي کال د اگست په میاشت کې د فقیرپي په مشرۍ یو پلاوی کابل ته لاړو. دې پلاوی د ظاهر شاه، محمد داود خان، د هند او ایران له سفیرانو سره هم وکتل. هدف یې دا و چې د دوی ملاتړ ترلاسه کړي. دې سره جوخت کابل کې افغان دولت د افغان پوسټ له لارې د پښتونستان ملي ورځ په مناسبت د ټیکټونه چاپ کړل او په لار او بر افغان هیواد کې خبره کړل. خو یو کال بعد په 1952 میلادي کال کې د افغان حکومت لخوا ګورویک ته د مرستو بهیر کمیږي. دا کمواله د فقیرپي او په کابل کې د میشتو پښتونستان مشرانو ترمنځ د یو بدفهمۍ او بدګمانۍ لخوا رامنځته کیږي. بلخو فقیرپي هغه وخت ډیر ضعیف شو چې د دې یو نږدې ملګری او مهم مرستیال د خلیفہ مهردل خټک په نوم په 1954 میلادي کال په بانو کې د خپل ټولو ملګرو سره د پاکستان ریاست ته تسلیم شو. خو بیا هم د خپل حاکمیت لري او پروتو سیمو ته سفرونه کول، د خلکو ترمنځ به شخړې اوارولې او ځان یې به خبر ساتلو. د 1958 میلادي کال په یو راپور کې راځي چې فقیرپي له خپل ملګرو ډیر سخت ناهیله شوی وو او له بل طرفه د پاکستان مرکزی حکومت د افغانستان سره خپل اړیکې عادي کړې وې. د سره د پاکستان حکومت یو بل استخباراتي لوبه په کار واچوله. هغه دا چې د کوزي پښتونخوا پښتانه ځوانان ویوړل او په کشمیر کې وجنګول. هغه ځوانان چې باید د ایپی فقیر سره څنګ په څنګ ولاړ وای او د خپل خاورې د ازادۍ لپاره جنگیدل وای په کشمیر کې وجنګیدل او د پنجاب د بقا لپاره خپل وینه قربان کړه. بل دا چې د پاکستان هیواد د اسلام په نوم جوړ شوی وو او پښتنو ته د ذهنیت ورکړو چې څوک د پاکستان په ضد خبره کوي یعنی دا د اسلام په ضد خبره کوي او باید مخالفت یې ونه کړي. که څه هم فقیرپي په وروستیو کې د پاکستان په اړه خاموش وو خو هیڅ کله د پاکستان حاکمیت ته غاړه کې نه خوده. دغه خاموشي د کمزورۍ د وجې وه، د دې د وجې نه و چې د پروژې هیواد ومنلو. فقیرپي د ډیرو کړهونو وروسته خپل مرکز ګورویک ته راځي او تر مرګ دلته پاتې کیږي. 14 اپریل 1960 میلادي کال هغه ورځ چې یو ستر مبارز چې هیڅ کله انګریزي استعمار او پاکستانی پروژې ته سر ښکته نه کړو په خپل بستر کې د ساتنګۍ له وجې وفات کیږي. روح یې ښاد، یاد یې تلپاتې. دلته باید یو وضاحت ورکړم چې د فقیر مبارزه یا د پښتونستان تحریک سوچه نېشنلیست ملي او مردمي حرکت وو، هیڅ کله یو ملایي یا مذهبي جریان نه وو. هغه به تل دا خبره کوله چې خپل خاوره خپل اختیار، چې دا د نېشنلیزم اساس دی. تربیه خېچر وطن حق به دې ادا کړو خو لږ صبر وکړه، تشت ډاګونه به دې رنګ کړو د دښمن په